راشد خان هغه څوک چې د مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې ډېر نوم حاصل کړی. راشد خان څه ډول لوبغاړی دی په دې اړه باندې به ډېر پوه سوي یاست، تاسو پوهېږئ. راځئ چې د راشد خان په اړه باندې به لنډ د ده پس منظر باندې یو څه خبرې وکړو چې څنګه دی د ملي لوبډلې ته راغلی، د کوم مراحلو څخه تېر شو او تر 24 کاله پورې د نړۍ سوپر سټار شو. د ده هغه پس منظر یا هغه حالت چې څنګه ملي لوبډلې ته راغلی او بیا څنګه د لیګونو ته یې لاره پیدا کړل، په دې اړه باندې به لږ خبرې وکړو. د 2015 کال د اکتوبر پر 18 تاریخ باندې دا د ډیبیوټ یا لومړۍ لوبه وه چې په دغه لوبه کې راشد خان د 10 اورونو په ترسره کولو سره یوازې یوه وکټ ترلاسه کړله. په هغه لوبه کې د 10 منډې ورکړلې. د دې سره یادونه باید وکړو چې ښه کارکردګي به دا وه چې 10 منډې یعنې په اوور کې د 3 منډې ورکړې وي چې اکانومي یې 3 کېږي او په دغه 10 اورونو کې 2 اوره نوموړي میډینګ کړې وه. خو وروستۍ لوبه یې بیا د جنوبي افریقا خلاف 15 وکټې د 19 منډو په مقابل کې ترلاسه کړلې چې په دغه لوبه کې هم د هامسترینګ یا د درد مشکل درلودی چې په وروستۍ لوبه کې ونه لوبېدی. راشد خان چې د 2015 کال د اکتوبر د 18 نیټې چې لومړنی ډیبیوټ یې وکړي د ملي لوبډلې د لوبغاړو د مینوالو توجه ځان ته راواړوله او دغه وخت د تقاضا مطابق هغوی دغسې یو لوبه ترسره کړل چې یا دغسې هغه ځانګړتیاوې څرګندې شولې چې اړتیا ورته لیدل کېدله. د هغه څخه وروسته پر 24 د اکتوبر 2015 بیا د لومړی ډیبیوټ د شل اوریزو وکړل، هغه هم د زیمبابوې خلاف چې سیریز و. د هغه څخه وروسته 2018 کال و چې راشد خان البته 2014 کال به یاد کړم چې د شل اوریز نړیوال جام په هند کې ترسره کېدی. هلته راشد خان ډېر ښه وځلېدی. فکر کوم دوهم ښه لوبغاړی به و چې ډېر وکټ ترلاسه کړي وي. هلته یې د نړۍ پام ځان ته راواړوي. 2018 کال آی پی ایل لوبې وې چې هماغه ته یې نوملیکنه کړې وه او د ښه مرغه لپاره باید ووایو چې په 400 لکه هندۍ کالدارو یا 4 کروړه پیسو باندې رانیول شو د حیدرآباد لوبډلې لخوا څخه. دا نو د افغانستان د کرکټ د مینوالو یو هیله وه چې هلته به یو افغان لوبغاړی اخیستل کېږي. په هغه کال دا ډېره یو لویه خوښي وه چې راشد خان هلته واخیستل شو. آی پی ایل کې د هغه لوبه چې د لوبډلې لوبه و دی پکښې داخل و. دا د افغانستان لپاره د افغانستان د کرکټ مینوال لپاره یقینا ډېر د فخر ځای و چې ډېر په شوق باندې به دغه لوبه مینوال لیدله. هماغه و چې ډېر ښه وځلېدی. فکر کوم 19 وکټې شاوخوا 19 وکټې فکر کوم په هغه پړاو کې ترلاسه کړلې او د هغه څخه وروسته نوموړي په دویم پړاو کې چې بلویر باندې ولسوله 9 لکه 9 کروړو ته د ده قیمت ورسېدی چې بالاخره فکر کوم 2 کاله هم هلته د خپلې لوبډلې سره دغسې جریان پیدا کوي چې په وروستیو 2 کلونو کې دی د ګجرات ټایټنز لوبډلې چې 15.15 یعنې د 15 کروړه یا 15 لک څخه اضافه قیمت دا د رانیولو بیه وه چې دوی په دغسې پیسو باندې په ډېرو پیسو باندې هلته رانیول شو. ولته دوی ډېر ښه وځلېدي. د لپاره یو بله ښه خبر دا وه چې هاردیک پانډیا په فکر کوم تېر سیزن کې و چې هغه یو لوبډله کې نه و خو بیا د کیپټنسي وکړل ځکه د واس کیپټن و او هلته دی بیا ډېر ښه وځلېد. نو تاسو به د آی پی ایل لوبو ښایسته په زغور شیبې هم لیدلي وي. د هغه سره د نړۍ نورو لیګونو ته د راشد خان مخه شوله، بی بی ایل یا بیګ باش او د نړۍ نیټ ویسټ آی ایل ټي او داسې خاص کوم لیګ به فکر کوم نه وي پاتې چې هغوی کې راشد خان لوبه نه وي کړې یا نه وي اخیستل شوی. د نړۍ ډېرو لیګونو ته نوموړی ولاړی، نوموړی مشهور شو او د نوموړي استعداد څرګند شو. تر ټولو ښه خبره بله دا وه چې راشد خان یوازې یو بالر نه و، هغه د منډو په برخه کې د اړتیا پر وخت باندې ښه منډې کولې یا ښه منډې کوي. دا مهال د پخوا نور هم ښه شوی دی. دا د افغانستان د کرکټ دا د راشد خان لپاره ډېر ښه خبر و او د دې سره باید وایو چې نوموړي په فیلډینګ کې یقینا داسې یو فیلډینګ ترسره کړی دی، ډګر ساتنه کړی دی چې هغه بېساري کیچونه یې نیولي دي او ډېر ښایسته او په زړه پورې ډګر ساتنه یې ترسره کړې ده چې دا خپله د ده په کریر کې ډېر ښه اغېزمنه تمامېږي او ښه ثابت شوی دی. د دې سره راشد خان یو نرم مزاجه
حالت لري چې د خپل د مینوالو ډېر توجه یې جلب کړی. لکه څنګه په ځینې لوبو کې خامخا لوبغاړي بې سیاست کېږي خو د ډېر پرې نرم مزاجه دي. او د دې سره سره راشد خان د ژبو په برخه کې فارسي ژبه، پښتو ژبه، انګلیسي ژبه، اردو ژبه هغه ژبې دي چې د دې زده دي. دوی ټولنیز دي. دغه ټولنیز هغه ځانګړتیاوې دي چې راشد یوازې یو لوبغاړی نه دی بلکې د لوبغاړي په برخه کې یوازې یو رول نه ادا کوي. هغه بي ټیم کې که بالینګ یا فیلډینګ او د هغه څخه خواته یو ټولنیز ژوند لري. د هغه سره سره د فیصله د ژبو په برخه کې ښه فیصله 4 ژبې چې تر اوسه د خبرو باندې کړي دا یې زده دي. او د دې سره سره د نړۍ ته سفرونه، د نړۍ بېلابېل لیګونو کې ګډون، دا نو هغه څه دي چې د راشد خان استعداد، د راشد خان وړتیا نړۍ ته څرګنده کړل او د نړۍ ډېری د کرکټ مینوالو توجه د راشد خان خواته راواوښتله او د دې سره راشد خان سوپر سټار ایالت ته ورسېدی. او د دې سره یادونه باید وکړو چې نوموړی د نړۍ څو ځله د نړۍ د 20 اوریزو لوبو لومړی بالر و. فکر کوم 3 کاله مسلسل د نړۍ د 20 اوریزو لوبو لومړی مقام درلودونکی بالر و. بیا هم د افغانستان چې به کله 20 اوریزو لوبې ډېرې کمې درلودې د لیګ څخه به دی ښکته کېدی خو په دا وروستیو کې بیا راپورته شوی 3 مقام ته چې په ډېر لږ وخت کې بېرته راپورته کېږي. نو دا د راشد خان د تېر 2015 کال چې لومړی ډیبیوټ یې کړی و د افغانستان د انټرنیشنل کرکټ یا د افغانستان د ملي لوبډلې د نړیوالو یو ورځنیو لوبو هغه ډیبیوټ چې ده کړی و د هغه رئیس بیا تر 2024 کال همدغه شېبو پورې چې تقریبا 15 کاله تر 20 پورې او 20 وروسته 4 نو تقریبا په تېرو 9 کالو کې راشد خان وکولی شول چې د نړۍ سوپر سټار سي. تقریبا د وروستۍ څېړنې په اساس باندې ویل کېږي چې راشد خان د 2016 راهیسې تر 2022 پورې که 23 پورې $10 ملیونه د عاید ترلاسه کړی دی ځکه بېلابېلو لیګونو کې برخه اخیستې ده. دا نو د هڅې دي، ځانګړې وړتیا ده، کوښښونه دي چې د نړۍ تر ډېرو لویو کچو پورې ځان رسوي. نو دا وه د راشد خان د کرکټ لنډ داستان چې د کرکټ څنګه پیل شوی و او څنګه تر نړیوال کرکټ پورې راغلی، څنګه د نړۍ ته ډبل. نو کوم ویډیو خوښ شوي تر نور ملګرو پورې ورسوئ.